سلامونه او احترامات دوستانو. په کورد قبیله کې یو مشهور غل ابکر الکردي اوسېدو. هغه د خپلې توبې واقعه داسې بیانوي: یوه ورځ زه له خپلو ملګرو سره د غلا لپاره راوتی وم. موږ په لاره کې روان وو، مزل مو کاوه، یو ځای کې د استراحت لپاره کېناستو. هلته مو د کجورې 3 ونې ولیدې چې 2 د کجورو ونې شنې او له میوو څخه ډکې وې، او دا 3مه د کجورې ونه وچه وه. یوه مرغۍ مو ولیدله چې دې شنې ونې ته راتله او یوه کجوره به یې په مښوکه کې اخیسته او وچې ونې ته به یې وړله. هلته به یې په یو ځای کې دا کجوره اچوله. دا غل وایي چې زه ډېر حیران شوم چې دا مرغۍ دا کجوره چیرته وړي. نو زه وچې ونې ته پورته شوم او وختلم چې دا څه خبره ده. کله چې پاس وختلم نو ما ولیدل چې هلته یو ړوند مار پروت دی. خوله یې وازه نیولې ده او دا مرغۍ یوه کجوره د مار خولې ته اچوي. دا مې چې ولیدل نو زه ډېر حیران او په ژړا شوم چې یا الله، مار خو داسې یو شی دی چې اگر چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې د وژلو حکم کړی، خو چې دا ړوند دی نو بیا هم دته د روزۍ رسولو لپاره تا یو مرغۍ مقرر کړې ده. یا الله، زه خو ستا بنده یم، مسلمان هم یم او بیا هم د خلکو څخه په غلا کولو خپله روزي پیدا کوم. یا الله، ته چې دې ړوند مار ته روزي ورکولی شي نو ما ته هم حلال رزق راکولی شي. نو په زړه کې مې خوف او ویره پیدا شوه. نو یو هاتفي اواز را باندې وشو چې زما دروازه خو د توبه کوونکو لپاره خلاصه ده. نو په همدغه ځای کې مې له غلا څخه توبه وویسته او کومه توره مې چې د غلا لپاره استعمالوله هغه مې هم په همغه ځای کې ماته کړه او چیغې مې کړې: یا الله، معافي راته وکړه، زما توبه ده، زما توبه ده. نو یو غیبانه اواز مې واورېدو: ای بنده، مونږ ته قبول کړي، معافي مو درته وکړه. چې راښکته شوم ملګرو رانه پوښتنه وکړه چې څه درباندې وشو. ما ورته ټوله کیسه بیان کړه چې ما خو توبه ویستله او له الله جل جلاله سره مې صلح وکړه. هغوی چې دا خبره واورېده نو هغوی هم تورې وغورځولې او ټولو توبه وویسته. بیا موږ ټول حرام مالونه بیرته خلکو ته ورکړل او مکې معظمې ته د حج ادا کولو په اراده روان شو. کله چې موږ 3 ورځې سفر وکړ او یو کلي ته ورسېدو نو هلته یوه بوډۍ ښځه چې په سترګو ړنده وه راوتلې وه او له موږ څخه یې پوښتنه وکړه: آیا تاسو کې د کورد قبیلې پلانکې نامې کس شته؟ دا غل وایي چې زما نوم یې واخیست. خلکو ورته وویل چې هو دا دی. نو هغې بوډۍ ښځې څه جامې ماته راکړې او راته یې وویل: نن 3مه ورځ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وینم او ماته فرمایي چې دا جامې د کورد قبیلې فلانکي کس ته ورکړه. دا غل وایي چې ما هغه جامې ورڅخه واخیستې او په خپلو ملګرو مې تقسیم کړې. مننه قدرمنو دوستانو چې ویډیو مو تر پای وکتله. له همدغسې نورو په زړه پورې ویډیوګانو دپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم ووهئ چې تاسو ته د دغسې ښایسته ویډیوګانو خبر درکړل شي. ډېره مننه.